ښاغلو فکر کوم چې د نړۍ ښه او ښه ټول آزاد او خودداره قومونه خپل ماشومانو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي، خو موږ ته به پردۍ ژبه کې تعلیم راکولی کېږي چې دا ولې؟ که د ترقۍ د خاطره نو د نړۍ ښه او ښه ټول ترقي یافته او ترقي پذیر قومونه بنیادي نظام تعلیم خو په خپله ژبه کې دی، نو بیا هغې څنګه ترقي وکړه؟ که د انګریزانو د زورورتیا د وجې نه نن زموږ بنیادي نظام تعلیم په انګریزي ژبه کې دی، نو که بیا چین یا روس وغیره زور ورکړی شو نو زموږ ټول بنیادي نظام تعلیم به د هغې ژبې ته وړېږي. ښه به دا نه وي چې د نورو په شان زموږ بنیادي نظام تعلیم زموږ په خپله ژبه کې وي او د وخت اهمې ژبې په نصاب تعلیم کې بس د ژبې په توګه وساتلی شي. فکر کوم چې په دې خبرو به زموږ سیاسي مشران څوک پوهوي.